ها څنګه یې لکه ښه یې کوه यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त किस्म का मुकाबला होने जा रहा है जी 1 2 3 गो वाओ वी आर विन भगाओ 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 जी भगा दिया वी आर विन जी हम जीत गए वो हार गए ګرانو عزتمندو په دې ټایم باندې مونږ چیل ډیری نهر دا تاسو ګورئ ماشاءالله دا اوبه دا قدرتي اوبه دي او دا راځي د ملاکنډ درګۍ طرف نه دا تحفه ده د دې علاقو دپاره ګرانو عزتمندو تاسو زما په بیک اپ باندې ګورئ مالدار خلک هلته کې خاص کر کې شهري علاقې چې دي هلته کې آرټیفیشل فیسیلیټي خو ضرور وي خو دغه شانتې قدرتي وسایل چې دي هلته کې نه وي هغه خلک د دې قسمه فیسیلیټي نه محرومه دی ولې چې څه وخت کې د ګرمي ډېره زیاته وشي او موجوده ټایم کې په دې ټایم په پاکستان کې او سپیشلی پنډۍ اسلام آباد کې ګرمي چې ده هغه ریکارډ سطح باندې پریوتې ده نو دلته کې موږ سره د کلي او د اکرامپور بایزو خرکي یونین کونسل ځوانان موجود دي راځئ دوی سره ګپ لګو څنګه حال دی جي خیر شکر دی ښه دا راته ووایه چې څه کوئ دلته لامبل راغلی یو لامبل له غوپه دې والې ده لا نه ده والې لا مې نه راواله خو ډېرې یخې دي اوبه یخې دي سوچ کې ورته که نه چې یاره دا اوس سره مذاکرات کې چې څه چلو کو بس ورځو به لامبو به دلته کې زمونږ ډېر ملګري ولاړ دي رور دا راته ووایه چې ګرانه ګراني شته په پاکستان کې که نه امن دی پاکستان کې ډېره ګرانه ګراني نه امن او سکون خو پکې له سره نشته مکمل نشته ختم دی کیسه ښه سپورټ کې څوک دا موږ سره ډېر کسان ولاړ دي او دا لرې لرې کېږي پته نشته یو بلکې جګړه خو هم نه ده کړې خو دې خوا راشه لږ که نه خیر دی ښه سرجي دا راته ووایي څوک سپورټ کوئ او څوک غواړئ چې د دې ملک باغ دوړ چې دی د هغه په لاس کې راشي سپورټ خو موږ د هر هغه انسان کو چې پاکستان له ترقي ورکوي چې کوم کس پاکستان ته ترقي نه ورکوي موږ د هغه کس سپورټ نه کوو ستاسو په نظر کې څوک دی فی الحال هو څوک هم نشته عمران خان خبرې کوي خو په خبرو باندې نه کېږي څه وکړي هغه نو عملی کار پکار دی انقلاب داسې نه راځي انقلاب هغه انقلاب غواړي خو انقلاب داسې انقلاب بغیر د خون نه راځي ښه نه مطلب تاسو دا غواړئ چې عمران خان په خپله راشي او انقلاب دغه وکړي او مړي کړي او کیسه ختمه شي نه داسې نه ده انقلاب دپاره خلک روزي پرامن احتجاجونه خو ورځی کېږي خو انقلاب هغه انقلاب چې کوم کې خون وبهیږي کوم کې د هغه خپل د عوام دپاره ولړېږي هغې نه بغیر نه راځي نو ته او زه چې نه وځو مونږ خالي دا خبره کوو چې انقلاب به نه راځي انقلاب زما په سوچ کې پکار دی زما په نیت کې انقلاب پکار دی هر یو کس خپل کوشش کوي مونږ دا نه وایو چې عمران خان ښه کوي یا بد کوي خو بهرحال ستا اکسپیکټیشن د چا نه دی او څه غواړي مطلب ګوره زه چې یو کس یادوم یو لیډر یادوم نو پکار دا دی چې زه په خپله هغه قدم اوچت کم یا اقدام اوچت کم ته او ما د اوسه پورې اقدام نه دی کړی نو پکار خو موږ عوام له دي که نه چې قدم اوچت کړو موږ څو په موږ عوام په خپله قدم نه اوچتو نو هېڅ هم نه کېږي مطلب ستاسو د زړه وینا دا ده چې انقلاب پکار دی انقلاب پکار دی کم ټایپ انقلاب غواړي انقلاب خو ډېر ټایپ دي خو زه یم چې لکه سریلانکا کې نورو علاقو کې انقلاب رالی هغه قسمه انقلاب غواړي کوم چې په کولمبیا کې شوې ده یا په کیوبا کې شوې ده کوم چې چیګوارا کړې ده هغه انقلاب پکار دی جی ګرانو عزتمندو زما دا ورور وایي چې انقلاب پکار دی ولې چې مشکلات ډېر زیات دي ګرانه ګراني ده حالات ډېر خراب دي د خلکو وینا دا ده راځئ ځو هلته رفتم ځو جی ګرانو عزتمندو دا اکرامپور بایزو خرکې او ډسټرکټ مردان دی